بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه چې عام مهربان په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی. القاریات هغه آفت زړه ټکوونکی، هغه آفت او هیبت یره چې هغه زړه ته ټکان ورکوي د یرې د وجې د هیبت د وجې نه. هغه آفت او مصیبت چې هغه زړه ټکوونکی دی. مل قارعه څه دی؟ آفت زړه ټنګوونکی او زړه ټکوونکی دا څه شی دی؟ وما ادراک ما القارعه، او څه پوه کړې ته چې دا څه دی آفت زړه ټکوونکی؟ دا څه شی دی؟ وایي دا تفصیل دی. یوم دا ورځ ده یکون الناسو، په دا ورځ باندې بشي دا خلک کالفراش المبثوث، په شان د پتنګانو خورورو، په شان د پتنګانو خورورو. مخکې بل صورت کې ذکر شوي دي کأنهم جراد منتشر، لکه دا چې ملخان دي خواره واره. نو دلته وایي کالفراش المبثوث، په شان د بل حالات ذکر کړی دی. وایي په شان د پتنګانو خورورو چې راپاسي که نه، دا د وجې تحیر او د وجې د حرانوالي نه. کالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، او شبه د غرونه په شان د هغه وړی چې هغه ډانډس کولی شي، ډانډس کړی شوي. لکه وخت کې به دا مالوچ یا دا شان وړی دا رنګ کړی شوي او ډانډس کړی شوي. مقصد دا دی، تشبیه په دې کې ده چې وړی رنګ کړی شي او بیا ډانډس کړی شي، نو دا مختلف ځینې سري او ځینې یو شان او ځینې بل شان ښکاري. دغه شان دا غرونه مختلف رنګونه لري، ځینې سره دي او ځینې تور دي او ځینې سپین دي، ځینې بلې خړ دي. نو دا چې دا غرونه داسې الوځي، نو دغسې به ښکاري، څه به خړي او څه سره او څه شنه، قسمه قسم رنګونه به مختلف وي. ځکه دلته الله د هغې سره تشبیه ورکړې ده. وتكون الجبال، شبه دا غرونه کالعهن المنفوش، په شان د هغه وړی چې هغه ډانډس کړی شوي وي او مختلف رنګونه پکې ښکاري. نو تقسیم د انسانانو، فاما من ثقلت موازینه، نو هغه څوک چې دروند شي هغه تلل د عملونو د هغه. فاما من ثقلت موازینه، نو هغه څوک چې درانه شي د تللو عملونو د هغه، هغه ټول د اعمالو. نو فهو فی عیشة راضیه، دا به وي په هغه ژوند خوشحاله کې. او د هغه ژوند خوشحالي هغه حدیثو کې او نورو صورتونو کې ذکر شوې ده چې هغه په عملونو کې ټول علما مفسرین ذکر کوي چې هغه وزن پیدا کېدل دا په ډېروالي باندې نه ده چې انسان ډېر اعمال وکړي نو بس تله به درنه شي. دا په اتباع ده او دا په اخلاص باندې ده چې په کوم عمل کې اخلاص وي او په کوم عمل کې اتباع د پیغمبر او د صحابه وي، نو په دغسې اعمالو کې درنوالی پیدا کېږي. او قرآن کې هم الله ذکر کوي لیبلوکم ایکم احسن عملا، زه تاسو باندې امتحان کوم چې تاسو کې کم یو دی د ښایسته عمل کوونکی. نو ثقل په اعمالو کې په سبب د اخلاص باندې او درنوالی په عملونو کې په سبب د
اتباع د پیغمبر باندې او اتباع د صحابه کرامو باندې. نو علما ذکر کوي چې تلل د اعمالو دا به څه تلل کېږي. دې کې درې اقوال د علماو مفسرین ذکر کوي. یو دا چې دا ټول انسان به وزن کېږي، انسان به ټول تللی کېږي. نو د هغې د سپکواله دروندوالی به معلومېږي. دویم قول د علماو دا دی چې دا کم صحائف الاعمال چې دي په کم کې د انسان عملونه یعنې دا چې دي نو دا به تللی کېږي. او بل قول د علماو دا دی چې دې له به یو شکل ورکړی شي او هغه شی به تلل کېږي، ټول صحائف نه تلل کېږي. خو ټول د اعمالو حق دی. اختلاف پکې چې د کافرو اعمال تلل کېږي که نه تلل کېږي. نو د بعضې نصوصو نه معلومېږي چې د کافرو اعمال نه تلل کېږي، ځکه هغې لپاره بدله نشته. لکه قرآن کې غالبا سورة طه کې وایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. قبل صورت کې وایي موږ به ونه درو د دې لپاره د عملونو دپاره هغه تله به ونه درو چې دوی اعمال وتلل شي. نو اعمال به صرف د ایمان والا وتلل کېږي، یا ټول انسان به تلل کېږي، یا دغه شیان دغه صحائف الاعمال هغه به تلل کېږي، یا یو شکل به ورته ورکړی شي د عملونو ته هغه به تلل کېږي. نو فاما من ثقلت موازینه هغه څوک چې د دروند شو ټول د عملونو د هغه فهو فی عیشة راضیه نو دا به وي په هغه ژوند خوشحاله کې، او هغه ژوند چې هغه نه ختمېدو والا ژوند دی. دې وجې نه علما وایي داسې دونه اوږد ژوند دی که دا ټوله خلا ځمکې نه د اسمانه پورې دا د غوښتو د دانو ډکې شي، غوښ دانې یا شړشم دانې وړوکی شیز دی. 100 کاله بعد یو مرغه راځي او د دې نه یوه دانه اوچتوي، یوه دانه. یو وخت به داسې راشي چې دا دانې به ختم شي خو هغه ژوند نه ختمي. فهو فی عیشة راضیه دا به یې په خوشحاله ژوند کې. او سورة الحاقه کې به د هغې تفصیل ذکر شوی دی چې عملنامه په ښي لاس ورکړی شي او دی به وایي راشئ زما عملنامه وللئ او زه د دې ژوند نه خوشحاله یم. تفصیل هلته ذکر شوی. نو دا د هغه چا حال دی چې د هغې ټول د اعمالو دروند شي، په عمل کې استخلاص پیدا کړي، ریا دپاره اعمال ونه کړي، هر یو عمل کې اخلاص. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته لېږه نو هغه ورته ویل ما درته نصیحت وفرمایه. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل عمل کې اخلاص کوه، په اخلاص باندې لږ عمل هم کافي کېږي. نو په اخلاص باندې د انسان عمل پای کې وزن پیدا کېږي. واما من خافت موازینه او هغه څوک چې دروند شو هغه سپک شو هغه عملونه د تللو د هغه نو فامه هاویه زید د هاویه ده. فامه هاویه زید ورګرځېدو د هاویه وي. وما ادراک ما هي او څه شی پوه کړی چې دا څه شی دی. ما هي یعنې دا هاویه څه شی دی. نار حامیه دا هغه اور دی ګرم. الله دې ټول مسلمان بچ کړي. نار حامیه دا هغه اور دی ګرم.
او بیا د دغه اور تذکره هغه بیا حادثو کې راځي چې د هغه د دنیا اور هغه ته 80 چنده زیات دی د دنیا د اور نه د قیامت او د جهنم اور هغه 80% زیات دی 80 چنده ته هغه زیات دی نو دې ته څوک نشي ټینګېدی هغه تاو ته نشي ټینګېدی تاو ته غورځېدل خو غټه خبره ده چې ډېر اور بلیږي اخوا ته نږدې او څوک نشي ورتلی او بیا چې پای کې انسان ور وغورځېږي د هغې به څه حال الله تر ټول مسلمان ایمانداره نارینه ځانه بچ کړي نارون حامیه دا اور دی ګرم اور دی نو دې وجې نه په دې کې یره بیان کړله چې د انسان دغسې حالات ته ورتلل دي دغه مقام ته د انسان ورتلل دي او دغسې حالات مخې ته راتلل دي د هغې دپاره دنیا کې مخکې تیاری دی او انسان ته الله وخت ورکړی دی چې د هغې نه فایده واخلي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك